إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زموږ درسونو د مبارک سلسله روانه و په دې عنوان سره چې غټ ګناهونه او موږ دا غټ ګناهونه به کوشش کوو چې هغه را جمع کوو او بیان کوو خو په تفصیل سره چې موږ ځان لري ساتو. دا خبره ما په تیر شوي درس کې کړې وه چې شریعت زموږ د دین خیال ساتي، نو د هغې د لاسه د پیغمبران را لېږلي، د کتابونه نازل کړي او د جهادونه قایم کړي. د هغې نه بعد شریعت زموږ د نفس خیال ساتي، نو ځکه چې دی په ناحقه وجل د حرام کړي او قصاص یې ښولی دی هغه سړي ته کوم چې په ناحقه وجل کوي. بیا شریعت زموږ د عقل خیال ساتلی، نو ځکه د نشې تماشې حرام کړي. د هغې نه بعد شریعت زموږ د نسب خیال ساتلی چې د نسب ګډوډ نشي، نو شریعت زموږ د معلوم خیال ساتلی، نو غلا ډاکې دوکې د حرام کړي. شریعت زموږ د عزت هم خیال ساتلی. په دې کې دا خبره چې شریعت زموږ د نسب خیال ساتلی دی، د هغې د لاسه زنا حرام کړي. او نن به انشاءالله د زنا په باره کې تفصیلی خبره کوو د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره. زنا هغه عظیم او اوچته ګناه ده چې د هغې د لاسه عزتونه ختمیږي، د هغې د لاسه نسبونه ګډوډ کېږي، د هغې د لاسه قبیلې قومونه تباه کېږي، د هغې د لاسه مرضونه خورېږي. لنډه دا چې د هغې د لاسه د عالم خرابېږي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې د نیکانو خلکو تذکره کړې ده، نو د هغوی صفات یې بیان کړي. یو صفت پکې دا دی: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما. د اوچتو مؤمنانو درې صفات په دې آیت کې ذکر دي. یو دا چې هغوی شرک نه کوي، د الله سره بل معبود نه شریک کوي. دویم دا چې په ناحقه وجل نه کوي، او دریم دا چې ولا یزنون زنا نه کوي. نو دا د مؤمن صفت ته چې د زنا نه ځان لرې ساتي. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی وایي والذین هم لفروجهم حافظون. مؤمنان هغه خلک دي چې هغوی د خپلو عورتونو حفاظت کوي، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. د عورت استعمالي د خپلو بیبیانو سره او وینځو سره. نور د دوی عورت چې دغه په پالتو کار کې نه استعمالېږي، د مؤمن شان دی. نو مؤمن ځان د زنا نه لرې ساتي، که هغه هر قسمه زنا وي، ځکه چې د زنا اقسام دي. انشاءالله د هغې تفصیل به مخکې راشي. زنا په یو قسم نه ده، د زنا اقسام دي. نو مؤمن د هرې زنا نه ځان لرې ساتي. زنا هغه تخریبکاري ده او هغه ګناه ده چې د هغې د سزا ته وګوره. الله په قرآن کې وایي الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. زناکاره ښځه او زناکار سړی دوی له به 100 کوړې سزا ورکوي. یو کال دوی د علاقې نه شړلي، خو د هغه چې ودونه یې نه کړي. یو سړي واده نه دی کړی، یو جنې واده شوي نه ده، نو دوی له به دا سزا ورکوي. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
او بدی کې به دا خبرې نه کوي چې مهرباني او شفقت نه دې له معاشره خرابي. هر چا چې زنا وکړه ولعیاذ بالله هغه به حد قائمي. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الله وی چې کوم ټیم کوله سزا ورکوي نو د مؤمنانو یو ټولګي دی ولاړی چې هغه د سزا یې نه. نو د دې لپاره چې دغه خلک به عبرت واخلي دوی نه. په کومه معاشره کې چې د حدونه قائميږي او د قصاص قائميږي نو الته د قسمه قصې دانه خپل چې دین هغه کسته چې هغه واده کړي او هغه جنې چې هغه واده شوی نو رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې درې قسم خلک ذکر کړي چې دوی وجل روایي. حدیث د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په صحیح بخاری صحیح مسلم کې چې رسول صلی الله علیه وسلم چې د مسلمان وینه حرام ده مسلمان ته بس نه الا ده الثيب الزاني اغه انسان او اغه انسانه چې دغه واده او زنا کوي. والنفس بالنفس یو سړی راولږي بل سړی په حق وجنه دی به موجره کی. والتارك لدينه او هغه انسان چې ولید بالله خپل دین پرې او مرتد شي. د درې قسم خلک د دوی قتل رواري. خدا قتل زما واستکار نه دي. دا بس خلک حدیثونه مطالعه کوي او قران ګوري چې کوم ځکه الله چې قتل کوي یو بل دغه تطبیق خپل شروع کوي. نو دي خلکو له سزا ور کول د زما واستکار نه دي. له سزا ور کول د وخت د حکومت او د خلیفہ او د حاکم او د باچا او د قاضي یا د علاقې د مشرانو چې دغه بلاس کې زوري یا په علاقې کې مشران علماي دغه سره زوري او خلک بغي متفقي چې دغه مشران دي به دې څوک تاسو نشي کوله. دا قسم خلک به سزاګانې نافذي د زمو استکار نه دي. د دې د لاسه کومه راولګو سزاګانې نافذون او فساد به خډیر شي کم بنشي. او هغه دي چې ته یو کس مړ کې په دې چې د زنا کړي و نو یو خدای چې ته ستانه به تاسو نه کې دې مسله کې دې څه خونه دي چې وسړي مبارک ویل شي چې زناکار دې تر اولګه مړک په ویلې شي خبره به ځونه شي بلکې خپل تحقیق ته او په شریعت کې د لپاره شروط دي موانع دي هغه ته وګوري دغه نه بعد به شړي باندې د سزا خيږي دی به وجل کی. نو کتره ولګي ته مړ کی یو خو تحقیق دا مسله دویمه دا مسله چې کمزورې سوال به زنو خلک را پاسي وجني او دا بدل بدن واخت. نو دا د هغه سړي کار دی دا د هغه خلکو کار دی چې هغه بلاس کی زوري الله سبحانه وتعالى له بشرتیا ور کړی نو هغه به د سزاګانې نافذي کوي. سړی دا وایي چې زموږ په علاقه کې به څوک نافذي زموږ طرف ته دایي زموږ طرف ته دغه نو موږ دا وایو چې څوک نشي نافذولای نو الله سبحانه وتعالى هغه ته پوښتنه نه کوي. تعالی په دې نه مکلف کړي استغاړه ازادي دي چې یو شی ستا په لاس کې نشتی الله تعالی هغه ته پوښتنه نه کوي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الله به نفس مې دومره بوجي دي چې څومره چتول شي ستا په لاس کې د شتینه چې ته سره قتل کې او غل سزا ورکي ستا دومره زور نشتی نتانا الله د قانون پر د پوښتنه کوي ته ول د پلانې نو وجلو دی د وجلو حقدارو. دا فائدې لپاره مې دا خبره تاسو ته ذکر کړه په منځ کې رااله. دی آیت کې ګوره بل فائدې ته ذکر کومه. الله وی الزانیه والزانی زناکار خزه او زناکار سړی او په سورۃ المائده کې الله وی السارق والسارقه غل سړی او غلاګر خزه یا غله خزه. ندلته ګوره په غلا کې سړی مخ کې ذکر کو په زنا کې خزه مخ کې ذکر کړ. نو دغه وجه ده چې په دې زنا کې غالبا لا سوریه بالله غد زنانه د زنانه پر راځي دسه ټول دي سینې چې همیشه لاس پکې د زنانه بلکې د سیم کې دي چې د سړی پکې خو غالبا خبره منکو. نو دغه د الله سبحانه وتعالى زنانه مخ کې ذکر کړي په دې مسله کې او د غلاګانی چې کینو د اکثر سړی کوي د سړو په ګلایش نو ځکه د غلا په مسله کې چې د نو سړی د خزینه مخ کې ذکر کړي. زنا هغه مرض دی ولیاذ بالله واغه فعل واغه ګناه ده چې کوم ټیم کې انسان زنا کوي نو په دغه ټیم کې د مسلمان نه. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی لا یزنی الزانی حين یزنی وهو مؤمن.
زناکار چې کله زنا کوي نو ایمان ته ختم شوی. زناکار چې کوم ټیم کې زنا کوي لګي په دې ټیم کې رسول الله د مؤمن نه دی. ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، یو سړی شراب سکي باټن کې د مؤمن نه. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، او سړی چې غلا کوي نه د غلا په ټیم کې د مسلمان نه. دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې. یو بل د دینه واضح حدیث امام ترمذی امام ابو داود رحمهم الله هغه راوړل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا زنى العبد، کله چې یو بنده زنا کوي، او زنا متسوج درجی دي، د ټول نه خطرناک درجه چې د غیر صحت قائميږي هغه د چې یو سړی خپل عورت په حرام عورت کې استعمال کی. حرام عورت چې هغه د لپاره حلال نه، دا د زنا غټه درجه ده. اگر کله زنا نوري درجه شته چې هغه ان شاء الله مخکې بیان کو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا زنى العبد، کله چې یو انسان زنا کوي خرج منه الايمان، د دنه د ایمان وزي، فكان فوق راسه كالظله، نو دا ایمان د په دې سر باندې د چترۍ په شان ولاړ ایمان ته وته. نو ایمان لپاسه د په دې سری د چترۍ په شان كالظله. فاذا خرج من ذلك العمل عاد اليه الايمان، نو کله چې د دې ګنا نه او د دې زنا نه پرغه شي نو د ایمان بیا واپس راشي. بس خلک د زشتي مونږ ته واقعي معلومي چې هغه په دغه ټیم کې مړ دي. په کوم ټیم کې مړ دي؟ د زنا کولو په ټیم کې مړ دي، نو ایمان ته بربادي شي. نږدې وخت دا مسله راغلی و، یو کس مبارک ما ته خبر راغی چې هغه فلانه چې دی هغه دي شي په مړ شوی دی، دلته پروت دی او 3 میاشتې وشو. نو ما به معلومات کړو چې کلی ته ویندري چې کیسې د کیس ختم شي. نو دسه کیسې شي جری کړوري وې دې او د مرګره دوی جمعې په شپه باندې چې دیو خادمه بو چې د کور کې ولایت بالله الله سبحانه وتعالى دې بد کارونه موږ ساتي. الته دوی تری د غي سره چې اتفاق کړه په زنا باندې، نو دا الګ بالکل چې کپڑے وسی زنا شروع کړي دی مړ شي. بالکل د زنا په دې منځ کې مړ دی. هغه ټیم کې د نساوته بیا خلک خبر شي، بیا کې حکومت ته نو هغه کیس تر رسوي دی اوس پروت ته دلته چې د کیس په یو شنه بیا به د منګریګو ملک ته. نو ما سوچ کوم چې د کوم حال کې لاړ د الله سره ملاقات وکړو. په دې وخت کې چې ایمان د په سر باندې چتري بشا ولاړ او د لګي زنا کړو، په هغه حالاتو کې چې په لغړ بدن سره د مړ شو ساتي وت او دیو پردی زنانه سره لګیا. نو زنا داس معمولی ګناه نه ده، غټه ګناه ده. او د سره د کوم سړی چې زناکار ده او کوم خځه چې زناکار ده د دوی په باره کې سخت وعید راغلی. قیامت پر ورځ الله سبحانه وتعالی دوی له سخت سزا ورکړي. رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر په حدیث کې ذکر کړی چې سکسان ما په سیرالو، یعنی ما خوب لیدو، زید ځان سره بوتلم 2 کسانو، فانطلقنا، نو موږ روان شو. وګد حدیث ته کته ستې دا ما بیان کړی، په دې باندې ما یو درس هم کړی. فانطلقنا، نو موږ روانو، فاتینا علی مثل التنور، نو موږ په یوځی باندې تیر شو چې هغه د تنور په شان ځو، څنګه چې تنور یې خلک چې ډوډۍ پخې د شان ځو. فاذا فيه لغط واصوات، نو په دې تنور کې دنه په دې بټۍ کې دنه سوي چغي وي، بد اوازون دغه نه راوتو. فطلعنا فيه، نو منګه د سر دي سي ورنه ويستو چې وګوري د سدي. فاذا فيه رجال ونساء عورات، نو پای کې سړیم پرته دي او خزم پرته دي، هغه ټول لغړ دي. واذا هم ياتيهم لهب من اسفل منهم، او دلاندې نه بغو باندې نوري ولمبرازي. فاذا اتاهم ذلك اللهب ضوضوا، نو چې کله بلا لاندې نه دا د ور د لمبراله دوی دي سره اوچت کړو، دوی بچی کړي. بیا وکتل بیا وکتل دغه قصه روانه.
وی ما دې دوه کسانو ته چې قلت لهما ما هؤلاء دا څوک دي او ډېر عجیبه خلک دي. بیا هغه ته رسول دی چې مخې ته ځه دا ملائکه. په اخر کې د حدیث په اخر کې هغه رسول ته اما ان سنخبرك ته موږ اوس هغه ټول کسان مبارک تفصیلی خبره کوم چې تاری دی رسول نور خلک کوم لیدلی خدای ماغه حدیث نه ټوټه راوغسته بس کې دوګد حدیث نبی هغه تفصیل شروع کو تفصیل په منځ کې امر الرجال والنساء العراه ارچی هغه سړی او خځه ته وریدو او هغه لغړو الذين في مثل بناء التنور چاوي په تنور کې دنه پراته فانهم الزنات والزواني نو د زناکار سړی دی او زناکاری خځه دی در دوی سزا ده. نو دا دلیل دی په دې باندې چې دا معمولی خبره خو نه ده. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وي په صحیح مسلم کې دا حدیث ثلاثه لا يكلمهم الله درې قسم خلک چې قیامت پر ورځ الله خبرې نه کوي ولا يزكيهم د ګناونه به نه پاکي ولا ينظر اليهم نبوت الله ګوري ولهم عذاب اليم او دغه لپاره دردناک عذاب دي د سلور سزاګانې به ملوي. د سوق دي درې کسان شیخ زانین اغه زناکار سړی چې واده شوی او زنا کوي او هغه زنانه چې هغه واده شوی او به زنا کوي. او دا به د فائدې لپاره د خبره ذکر کما یو سړی دی واده وکړو او به خځه طلاق کړ او به د شنګر زیدو یا خځه مړ شو او به زنا وکړه خځه نشته زنا وکړه نو دی به وجل کی کنه به وجل کی ها ولی واده شتي په دغه ټیم کې ولی رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دا خبره ذکر کړې ده د احسان د صفت ذکر کړې چې کوم سړي کې د احسان د صفت المحصن والمحصنات احسان د صفت هر هغه انسان کې دنه پروت دی چې د خزینه خونه غستې نو دې سړي چې د زنا وکړه د دینه بعد چې د خون غستې د زنانه نه دی بوجل کی ځکه چې د کې دنه د احسان صفت پروت دی د الګ چې کوم زنا وکړه چې واده نشته نه دی په ډیره جذبه کې دی او په شوق کې دی چرته د خځې ته نه دی نږدې شوی دا شان جنې ده کوم چې نه د واده شوی هغه چرته الګ ته نږدې شوی نه د هغوی سزا بیا دغه کوړی دي او یو کال شړل دي یا یو کال جیل ته اچول دي. خو دې چې دا سړی چې دی او دا زنانه چې ده نو دوی ته پته لګېدلې ده چې واده څه ته وایي د هغې نه بعد بیا هم دې ځان نشي کنټرول کولی نو دی حقدار دی د دې چې دې رجم کړی شي او د ده سخته سزا ورکړی شي. به شریعت ته ګوره الله سبحانه وتعالی څومره مهربانه باچا دی د هغې باوجود د الله د مهربانۍ او د شفقت باوجود د سخته سزا د دې سړي دپاره ښودی چې دی په کاڼو باندې ویشتی کېږي. ولې په کاڼو باندې ویشتی کېږي داسې ولې نه دی چې دنه سر ووالی شي اگر که سروالتې جایز دي خو شریعت چې کوم قرآن او حدیث کوم مسله راغلې هغه د څه ده د رجم مسله ده او رجم په کاڼو باندې یو سړی ویشته د هغه وخته پورې چې دی مړ شي په کاڼو باندې یو زنانه ویشته د هغه وخته پورې دا مړه شي. بله سزا ولې نه ده چې دوی له په کاڼو باندې سزا ورکوي هغې جواب دا دی چې کله دې سړي او دې ښځې زنا کوله والعیاذ بالله نو کله چې انسان فارغېږي د کوروالي نه او د ده د جسم نه مني وځي او د زنانه د جسم نه مني وځي نو په دغه ټیم کې د ده د ټول جسم خون اخلي. په دې اخري وخت کې چې کله انسان فارغېږي د کوروالي نه که هغه سړی ده او که هغه ښځه ده خو د دې ټول کوروالي او د ټول میلاوېدو خون په دې اخره کې د ده ټول بدن ته د احساس لري ټول بدن په جوش کې شي او یو خون واخلي نه د ټول بدن خون اغستی دی نو دی د دې حقدار دی چې دی اوس په کاڼي باندې ویشتی شي نو په کاڼي باندې د هر ځای ولګي ځکه چې د خون په ټول بدن اغستی که صرف په عورت اغستی ټول بدن خون اغستی نو چې ټول بدن خون اغستی دی نو بیا
چې د دې په سزا کې د په جسم په هر ځای باندې یو کانه خو لګي کنه. کله چې دا د خځې د نږدې شوی دی خځې سره مثال کې د سینې لګېدلی د سینې خو نه غسته د لاس د غیب بدن لګېدلی که په هر ځای لګېدلی د لاسونو خو نه غسته د خپو خو نه غسته د سترګو خو نه غسته د غوږونو خو نه غسته د خبرې هغه आवाज د جبې خو نه غسته د شونډو خو نه غسته. نو بیا په کار دی چې د دې سزا ورکړی شي چې د ټول بدن ته پته ولګي چې تا دومره غټه ګناه کړې دومره غټ جرم دی کړی. بیا دا خبره اوسره مې سره دا بس خبره ګزره فائدې لپاره تاسو ته خیر او زه ته په دې خبره قسم خورم که تاسو دا درسونه چې ته ان شاء الله دې مرګري شتي لوي په ذهن کې دا مسلې کینی چې کم یادې او ځان به پوي نو ګره دا غوینه مولیان جوړي د الله په توفیق سره دا مسلې ګره د کیلو دا وړوړ مولیان نه د سابقان او د چاندور د غوتم نه دی معلومي ګره یعنی شرطین ټلیفون ته ته پوښتنه کوي سړی دی هغه واده کړی دی خځه طلاق شوی دی بیا زنا وکړه دله برجه ورکو کنه ورکو دا مسله وته نه معلوم او ته دې په پښتو ژبه کې په اسانه وایم چې سړی وزي ته زی او مسله ته نه یادېږي نه د خفګان خبره د سوچ خبره زه خپل ځاني کدی زی ته ورشم مثال کې وزي ته چالت زما مسلې د کوم یو کتاب مطالعه کوم یو بیان اورم او دا کتاب زما په ذهن کې نه کینی کله کله دې شي چې یو مسله نیمه په ذهن کې نه کینی ډیره ګرانه نو زما خپل ځان ته په یو څو خبرو کې سوچ شي یا خو زما ګناونه ډیر شي د علامت د دې ځکه چې د دین مخکې چې بل مسله مو کته ناغي کې ماته خپ پوره په ذهن کې کېناست نو زما ګناونه ډیر شي ځکه مخکې الله مال توفیق را کو د دین د زده کړې اوس مال توفیق نه راکې کتاب کولاو کوم کینم وخ ورکم بیا مسله زما دماغ کې نه کینې زما نه یېرش یو عالم خو له ورشه مغه ته زنګنان مات کم په ګنټو ته کینم مسله مات نه دی بیان اورم کتابونه مطالعه کو د زما په زړه کې خدا سوچ راشي اول چې یا خو زما ګناونه ډیر شي دغه مراجعه وکړ دا انسان به ځان په سوچو کې چې کوم ګناونه کې توقع شوی چې رب العالمین تعالی دا سزا درکړي. دوی زما شوق کم شي کله چې انسان شوق کم شي د مسلې نه دی. دریم ما بس به ادبی کړي د علم او د علماو نو ځکه ما د مسلې نه دی د علم او د علماو چې کله به ادبی کې ناغه ته دین نه زده کی سلورم زما دماغ کمزوري شي دغه به علاج کو ډاکټر خواله ورشه حکیم خواله ورشه چا خواله ګناونه به ما کې نشته ځان ته وکړو چې نه ضرورت په دغه باب کې برابرې به ادبی معنی د کړي نه د علم او د علماو درس ته زه توجه کینم زما شوق زما سره لیکم زما سره یادوم زه په کور کې بیا وایم شوق دغه ته وایي نبی سلورم موجودار چې ست دماغ به کمزوري دغه علاج دی. خدا دې خبر ته سوچ هغه سړی کوي چې هغه به د مسلو په خپکی چې نه دمه ته ولې نه دی ایو غواړم ټیم پاسو ته کې ورل لازم کې باغ باندې سروم کې جماعت د مسلې یاد شو کو یاد نشو ما خبره درجم دا کوله نه که څوک دنه ته پوښتنه کوي چې ولې دوی له سزا په کانو ور کوي نه دغه جواب دی پوښتنه تاسو جواب باندې نه پوښتنه نبی اوس رب له مسلم یاد ساته چې کلم رجم کوي نو دا خزه او دا سړی دوی بنه پکټ کانی ولی او نه به ډیر وړو کانو ولی دا مسلم بیان شوی دا نه ډیر غټو کانو نه ډیر وړو په ډیر غټو به بدینه ولی ځکه چې هغه ته سزا ملاونه شو خو یو بلاک تر اوسه سره دی راځو خبره ختم شو نو سزا وته ملاو شو ملاونه شو همغه چې د بدن باندې هر ځای کانه ولی چې د احساس وشي چې ما غټه ګناه کړې په ډیر وړو کانو به نه ولې دا خو سم پازابه بیا ځکه چې ته په دې وړو کانو ولې د کله مړ کی مقصد خو صرف دا چې دا کانه د بدن ولګي د مرشي په لاس ولګي د بوګ ولګي د په خېټه ولګي د په زنګنان ولګي د په ملا ولګي د په سر ولګي د په سترګوري صحیح او چې تابل کو وړ کانی راغسي نو سور زی بده ولې چې د مرشي نو سزا ډیره زیاته شو نزدیک وبمنس کی چې نه ډیر غټ کانه رالی او نه ډیر واړه رالی دا مته صرف فائدې لپاره د مسلې
ذکر کړي او دا مې خبره مې دې پوری شروع کړې و چې د زنا سدي سي وړ ګناه نه په بعض کتابونو کې دا خبر راځي چې په زبور کې کوم آسماني کتاب چې زبور باغی کې دا خبره لیکل شوې ده چې د قیامت په ورځ به الله سبحانه وتعالى د زناکار خلق په ور کې د دوی د عورتونو زوړندې نو سړی به د سړی د عورت نه زوړن شوی د عورت ته به کونډه پرتی دی به زوړن پروتي او دا خزه چې دا نو دی به د عورت کې هم کونډه پرتی او دا به زوړند پرتی او دوی به وهل کیږي نو دوی به आवाजونه کوي چې زمونږ مرسته وکړي د عذاب ختم کړي نادته الزبانيه اغه ملائک به دوی ته आवाज کوي کوم چې د جهنم باندې مقرر شوی هغه به توي اين كان هذا الصوت دا आवाज مخکې کوم ذکر ته چې خندل وتفرح وتمرح مزید کوي خندل دی او ټوغه ټقاري د الله نه نېری دی ولا تستحي منه ندبګي حیا او شرم چې تا کپړی وستي دی پر دې زنانه سره ته نږدې کېدی دغه نه دی خونه غستو په ټیم کې د الله یاد نو په هغه ټیم کې ته د چغې او د وازونه نو یاد په ټیم کې خدای خندل ټوغه ټقاري او زما ځواني دا ولیاذ بالله د باز خلک د ګناه کوي د فخر سره کوي نو د دومره ښه مرز دی او دومره خطرناک بیماری چې دا خلک به د قیامت پر ورځ په جهنم کې د عورتونو نه جوړن کړي شي په قران کې الله سبحانه وتعالى جهنم په باره کوي لها 7 ابواب د جهنم شو دروازې دي و دروازې او د جنت شو دي 8 دروازې امام عطا رحمه الله د دې آیت په تفسیر کوي اشد تلك الابواب غما وكربا په دې ټول دروازو کې سخت واله دروازې چې کومه ده و دروازې دي ګنه په دې وونو کې کوم چې ډېرې سخت واله دروازه ده او غټ مصیبتونو واله دروازه ده او ډېر بدبوئی به راځي دغه دروازې نه للزنات الذين ارتكبوا الزنا بعد العلم داغه دروازې چې په دې باندې زناکار خلک داخلي زناکار سړي او زناکاری خزي دا په دغه دروازه باندې داخليږي چې هغه په دې ټولو کې سخت دروازه ده او دا غینه بدبوئی راځي په بعض روایتونو کې راځي چې دا بدبوئی به د دوی د عورتونو کوم چې وسې زره کی او په کندو کې وپراته هغه عورتونو به خاص یو بدبوئی صحابین به چې دا غي د لسبه نور جهنميان ومټنګي دا چې څه عذاب الله په دې ور کوي ځکه چې دوی د جرم ډېر غټ کړي او خيار انسان د زنا نه کوي د غلا نه کوي کله کافر وي ګوره ډېر صحابه کرام دي چې هغه د خپل ځان مبارک وي چې موږ نه په جاهلیت کې زنا کړی نه موږ په اسلام کې کړی نه موږ په هغه ټیم کې غلا کړی نه موږ په دې ټیم کې غلا کړی نه موږ په هغه ټیم کې نشي تماشې کې نه موږ په دې ټیم کې کړی او خيار انسان چې انسان یو خود انساني یو سي ها زناوري زه خبره د انسان کو انسانيت چې په سړی کې د زنا نه کوي پاتې لده چې په سړی کې به اسلام یو دی به زنا کوي زه دی واقع د سوچ کوي هند بنت عتبه ابن ربيعه دا د رسول الله خاطر غلو د زنانه او رسول الله د زنانونو په بیعت غستون په وینا وی غستو د سړو سره چې بیعت غستون لاس په لاس کې ورکو او د زنانو سره چې بیعت غستو ناغه بسو او په وینا د ټول خبرې رسول الله موږ ته خېج د زنا دروازه بندي ګوره رسول الله څومره اوچت انسان دی عائشہ نو چرته د رسول الله لاس د پردي زنانه سره نه لګیدل چرته په عمر کې رسول الله لاس د پردي زنانه لاس سره نه لګیدل نو رسول الله دا غوینه په بیعت کې اوسو خبرې په یوسو خبرو دی بیعت واغستیو د شرک باندې کوي ولا يسرقنا غلا باندې کوي ولا يزنين او سبنه کوي زنا باندې کوي نو دی هند وتوی یا رسول الله او تزني الحره یا رسول الله زناګانی مسوک کوي ګوره د عقل خاوندان یعنی هغه دې په تعجب کې پروت یا رسول الله خلک زناګانی کوي دله د اوس پر دې نه خبر دا چې کړه د انسان فطرت روغي فطرت چې کړه د انسان روغ او انساني ناغه په تعجب کې پروت چې سبب لکېږي چرته خو چې د انسان فطرت الټی شي د دنه زناور جوړ شي نبی د دینم مخکېږي د دینم مخکېږي
او د دې نه مخکې سړي او ان شاء الله پر روان درس کې تاسو ته بیانوم دغه تفصیل او هغه د سړی د سړی نه شهوت پوره کوي او خزه د خزې نه شهوت پوره کوي او انسان د زناور نه شهوت پوره کوي. دا بیا هغه بدترین مخلوق دی. لکه موږ په دې خبره کې به تعجب کوو چې یو سړی د پردی زنانه نه څنګه شهوت پوره کوي، خو دا هغه دی چې دا بدترین مخلوق دی چې سړی د سړی سره زنا کوي او زنانه د زنانه نه شهوت پوره کوي او زنانه د ساروی نه شهوت پوره کوي او سړی په ساروی شهوت پوره کوي. تاسو په انسانیت کې شماري ګوره دې خبرې ته سوچ وکړه. موږ دا خبره کوله چې کله د انسان عقلی دې دا کار نه کوي. په صحیح بخاری کې دا روایت شته د جاهلیت په وخت کې راوی جاهلیت په وخت کې مخکینی خبره ده هغه چې یو ځکه زروانو ما او الته مولد چې شادوغان ډیر شي جمع شيو ډیر شي شادوغان راغلي جمع شيو. کته څو خلک د حجاز په دې ځمکه باندې د مکه مدینه ځمکه دغه طرف ته شادوغان ډیر زیات دي په بعضو غرونو کې د الته شادوغان ډیر شي جمع شيو. نو یزو ته درنه چې راسي چل د دومره جمع شي نو چې ما ولیدو نو یو شادوګي یعنی نرو ماده د دوه په منځ کې ودروري او د نوري په کانو ولې ځکه دوی زنا کړي. ګوره د زناور دي ها د زناور دي په دې اوس د اعتراض دي چې څنګه ته د پردی ماده سره چې دستانه ته دې سره ولې دي نشته کېدل هغه له سزا ورکړه. بیا لا دې څه بسنګ کوي دوی چې نر به نر نشاوت پوره کوي ماده به ماده نه پوره کوي. د صفت په زناورو کې نشته او په زناورو کې صرف په دوه زناورو کې په سور کې خنزیر کې او په خر کې په دوه زناورو کې د صفت شته چې نر د نر نه شهوت پوره کوي. نو کم انسان چې د صفات په کې راشي نو په دې کې د دوه زناورو صفات راغلي او غدوه بدترین زناور دي. کم دي سب نور هغه زناور مې چې شروي زړه دومره بد نه دي خنزیر او خر بلکې زم چې د خر نم زیات دي. خر خو مکلف نه دی کنه خر مکلف دی قیامت پروز به تپوس کیږي سواره هیڅ تپوس نشته دته خو دین بیان شوی عقل ول الله ور کړی دی بیا دغه به وجود دی راړي او دا کار کوي. نو د زناورو نو بدتر ده ان شاء الله زه تاسو ته تفصیل پر روان درس کوم چې بنن درس کې ماته پته دغه مسله مخې ته نشرت ده چې باقي د مسلې کې مله تفصیل پاتې ده. د زنا د لاسه د انسان مال تباہ او برباد شي به برکت شي او نقصانات به تاسو مخ کې بیانوم. حدیث کې راځي رسول سموي د زنا د لاسه انسان غریب کی او کته سو خیال کړي د ډېر د فائدې خبره کوم. دا به زما بدګماني نه ان شاء الله به ملګرو باندې خو باز خلک دي شتي چې هغه په دې مسافرو کې لاړ شي په دې پردو ملکونو کې پراته شل کال او لس کال او بنزلس کال او کلی ته نشي دي خلک شتي کې نشته. په دې خلکو کې ټول ځنه ما په دغه خلکو کې دا کم چې بهر پراتري د خپل کور نه او د خپل ملک نه په کلونو نو په دوی کې باز د دې د لاسه پراتري چې غزینا کار دي. زما دا خبره غلطه نه ته سوې دی ورکی دا زما تجربه ده چې ما یو څوک سندې شلې دي دا سړی زنا کوي نو دا غزینا کوي د لاسه دی غریبي نه دی دومره خواري چې په لس منځل اسکاله کې د یو ټیکټ نشي پیدا کولای چې کلی ته لاړ شي. نو دا غریبی او دا ذلت په دمنه سره سره راغلی زنا درسه یو سړی غریب شو ټیکټ نشي پیدا کولای چې په کال کې دی پیدا کی په دوه کې دی پیدا کی په دریو کې دی ټیکټ پیدا کی. خدا کوم غریبی دی چې په لس کال کې سړی ټیکټ نه ګټي. خا واجب خبره چې روزانه مزدوریم کوي عجیب خبره ده او تنخواه د هغه سړي د تنخواه نه ډیره ده کم چې 2 کال بعد یو نیم کال بعد په چټي سي.
خپل تجارت مشتي خپل گاډي مشتي دغه باوجود دی ما سره ټیکټ پیسې نشتی نو د غریبي به سره سره غلی را ها دې زینا دل سره الله سبحانه وتعالى دې بدکار نه منګ ساتي د زینا نقصان کسرب دي سوي چې د قصړی ته نقصان دی او د خرج ته نقصان دی نبی هم یو خبره و د زینا ولې غټه ګناه ده د دین نقصان په ټول معاشره کې خوري اوس په یو کلی کې الله سبحانه وتعالى زمون کلی او زمون علاقې دینه صفه ساتي مثال کې یو کلی کې زناکار خزر پیدا شو د دې له سبب ټول کلی خرابي کنه به خرابي ټول به خرابي ځکه سزا سخته ده ځکه د ګناه غټه ده په یو کلی کې یو خبيث انسان پیدا شو چې هغه ولید بالله په الکانو بسې ګرځي د دې له سبب د الکان د ماشومانان د معاشره د بخرابي کنه بخرابي د بخرابي بدکاری به ډیر وړي کنه نو ګوره د دې نقصان صرف د غسړی ته نه دی بلکې ټول معاشري ته دی او د دې مثال دي سیده لکه د کینسر بیماری چې کینسر بیماری ولید بالله الله ته هر مسلمان په امان کې ساتي د چې کله بدن په کومه یې راشي نو د بیرورو خوري ناغه یې ستې ته پریکا سو وخت پورې گزارو شي بیا شروع شي نو دا سړی اوس په معاشره کې پیدا شو د کینسر بیماری ده بیماری ورو خوري تاغه بیماری ختمه کړه دا سړی دې کلی نسکو ختم دی کو سو وخت پورې بهر سره برابرۍ خو کم خلک چې در عادت کړي دي په دې مرز هغه سو وخت بعد بیا شروع شي شروع کیږي نه ځکه چې د دې خزان له خوند جګه دی زناکارو ته ملو شوی شیطان پکې خونه چولې نه دا کینسر مرز بیا سٹارټ شو چې دا معاشره تبا کړی نه دا مرز ختميږي نه نو دغه پرانا کې د دې خبرې پرانا کې چې دا خطرناک بیماری ده موږ هر ممکن کوشش کوو چې خپل معاشره خپل علاقه خپل ملک خپل قوم دا موږ د دې ګنا نه لري ساتو ګوره الله سبحانه وتعالى د قران نازل کړي په قران کې د سورتونه په قران کې یو سل سوارلس په دې ټول سورتونو کې یو سورت ده هغه ته ویل کېږي سورۃ النور د سورۃ النور چې شروع کیږي الله باور کې سوې سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات الله د سورۃ موږ نازل کړي ده موږ لازم کړي ده پتا سو باندې او په دې کې موږ ښکارا ایتونه نازل کړي تاسو ته نصیحت او تاسو عمل وکړئ نور یو سورۃ په ولکه الله د نه ویل چې سورۃ ما نازل کړي ده پتا سو لازم کړي دا ټول قران په موږ لازم دی کنه په ټول قران عمل لازم دی هیڅ خوري چې ګورې یو سوال ومنو بل پری د سورۃ الفاتحین والا د سورۃ الناس اخرنی ټکی پوری د ټول قران باندې عمل لازم دی خدای یو سورۃ چې دی په ولکه الله دې سی ویل دي وې دا سورۃ مې نازل کړي ده نو پتا سو لازم کړي او په دې کې ښکارا ایتونه په دې کې ښکارا احکام دی الله وی ځکه چې دې صورت په اوله کې د زنا په اړه کې باشه نه الله دې صورت مې نازل کړي دی وی او فرضنا ګره فرض کړي مې د عمل وبم کوي دی خبره ته سوچو کې دا ګره د فائدې خبره بیا زنا چې دا زنا یوازې د عورت زنا نه ده چې یو سړی خپل عورت استعمال کو په حرام عورت کې یوازې د زنا نه اگر کده د زنا غټه درجه ده لاسم زنا شتي د سترګوم زنا شتي حدیث کې راځي د غوګونو مشتي د خپوم مشتي نو ګوره د لاس زنا څه ده د لاس ورله په دې لاس باندې د سې کوشش کول چې ته حرام کار ته ورسېږي زنا شو د لاس کنه د سترګو زنا څه ده حرام کار ته کته یو سړی د پکور کې وسره ولې یاد بالله ډیش پروت د انډیا چینل به چلی یا د پښتنو چې کوم ډمان دي یا پښتانه جو شرمولیا بیا غو چلی او یا موبایل وسره پروت ته پغی کې چې سمخ لري ګوري د زیناکار دی کنه دا سړی ها د زیناکار د سترګو په زینا کې دی واقع دی د غوګونو زینا شتي د خپو زینا شتي چې ته بلغه حرام وتلاړي نو زینا سیب دغه زینا نه د جبي زینا شتي د جبي مشتي او نفس چې دی د خواهشات چې دي نو هغه ارمانون کوي
ارمان کوي بیا د عورت چې دی عورت به تصدیق کوي یې رښتیا کوي یې دروغ کوي. یو سړی دی په خواهشاتو کې رالو خواهشات ورته سوي چې ته دې پلاني جنې ته وګوره د دې پلاني جنې ته وکتو نو دې د سترګو په زنا کې واقع شو واقع نه شو واقع شو به سره خبرې وکړي جيبي په زنا کې لاس سره ولګي لاس په زنا الته لا د خپل په زنا کې عورت به اوس اخرنه مهر لګي چې دوسر زنا وکړه نه دا خبره بالکل رښتیا شو نو د باغټو زناکارو کې شمار شو والعياذ بالله. د زنا چې کوم مقدمات دي مقدمات یعنی د جنې سره لاس لګول هغه کولول هغه ته نږدې کېده دا حرام دی پاتې لا دا چې یو سړی به عورت په حرام عورت کې استعمالي. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الله زنا ته نږدې کېږئ نه ولا تقربوا الزنا دې نه دی چې زنا به نه کوئ دې ویلي نه دې ویلي چې زنا حرامه نه وی زنا ته نږدې کېږم نه پاتې لا چې کوي نو مطلب دا شو چې هر هغه لار چې ته زنا ته رسي هغه به بندې او ان شاء الله په کنن وخو نو زه بیان کوم کو وخت نو پر روان درس کې زه هغه لارې تاسو بیانوم چې کوم لارې انسان دی زنا ته رسي او دا موضوع موږ خه تفصیلی بیانو کوو د کې زمونږ دوه بیانونه به کوي شو که درې به کوي شو چې زمونږ د پښتانه رونه خويندې په دې موضوع باندې خپوش ځکه چې نن سبا فتنې ډېرې شوي نو دا موضوع تفصیلا بیانول پکار زموږ د ضرورت نه دي چې الله وی چې زنا ته نږدې کېږي نه نو په بل ځای کې سوی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. الله مؤمنانو سړو ته وایي چې د سترګو حفاظت وکړي بیا وی د عورتونو حفاظت وکړي. د سترګو حفاظت د عورتونو مخکې ذکر نه کو ها مکه عورت حفاظت ته د سترګو ته کې د سترګې نه غشي وزي هر ځکه چې د دنیا په یو ګډ کې زنا کی یا بل بدکاری کی نه دغه شروعات بغیر د شک نه کم زنا شي وي هغه د سترګو نشي چې ته د سترګې حفاظت وکړو ستاسو د عورت به حفاظت کیږي نو دې ذکر ربط کړي د الله سبحانه وتعالى د سترګو د حفاظت او د عورت د حفاظت. شریعت هم د داویری چې تاسو به د سره نږدې کیږئ نه دغه طرفونو ته کول خلا پرې دلته یو سوال بزله کې راځي هغه دا چې الله سبحانه وتعالى ولې د زنا په باندې حرام کړی ولکه یو بيدین انسان دی یو علمانه خبيث یو لیبرل انسان یا یو ملحد انسان چې هغه نه دین مني نه الله مني نه پیغمبر مني شریعت نه مني هغه د اعتراض وکړي چې زنا ولې حرام ده بده کې څه دومره خبره شته خو الک او جنې دی وبل سره ملاوي شو ډیر وخت بګینه لګیدل خو لسمنټ په اوساتي دی وبل نه خون واغسته تاسو دومره خبره دی جوړه کړه اسمان بسر راغستې زنا یو کړو خو یې کړ ختمه شو خبره سو وجره چې زمونږ د شریعت د زنا حرام کړی دا خبره دې ساتي چې الله په هر کار کې صحیح حکمت یو کار دې نشته په شریعت کې چې حکمت نشته خو کله انسان ته پته ولګي او کله ته پته نه لګي لنډ قاعده ځان سره یاد ساتي چې کلم ته پته ولګي چې الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې دا شی حرام دی بس په دې شي کې شک نشته چې نقصان دی کته ته نقصان معلوم نشي خو نقصان پکشتي نو کمه ستاده چې ته معلوم نه ده خو نقصان پکشتي دا غي د الله حرام کړي یعنی الله ولي موږ باندې یو دي شی حرامي چې موږ له نقصان نه راکړي زمونږ دین له نقصان نه ورکی زمونږ بچو له نقصان نه ورکی زمونږ بدن له نه ورکی الله ولي حرامي د خواږه رزقونه الله زمونږ پر حلال کړي که حرام کړي حلال کړي ولي ځکه چې نقصان پکې نشته بس د شینی جل حرام کړي بعد دي زناور دي هغه الله حرام کړی دي بس ساروی الله په بعضو حالاتو کې حرام کړی لازم پکې هغه کې نقصان نو د زنا چې شریعت حرام کړی ده په دې کې بدته یو څو حکمتونه ذکر کړم یو څو حکمتونه چې ته دا یادي د دې سره واستاد زړه مطمئن شي. اولنې حکمت زنا په دې حرام ده ځکه چې دا خبره د هغه فطرت سره برابر ده په کوم فطرت باندې چې الله سبحانه وتعالی د انسانان پیدا کړی
نو الله سبحانه وتعالی په دې فطرت پیدا کړو به په زنا حرام کړه ځکه چې الله ته پته چې دا خبره د څه برابر ده د فطرت موافق ده او پای کې ماته اوس دا خبره وکړه چې بعض زناورو کې غیرت شتي ګوره بعض زناورو کې غیرت شتي صحیح بخاری غیر روایت ماته استوي د عمرو بن میمونه چې هغه وی چې ما په جاهلیت کې یو شادو لیدل چې هغه د شادوګي سره زنا کړو نو ټول په سره جمع شو فرجموها حتى ماتت ناغه ویشتو تر دې چې هغه مړ شو چې شادو له غیرت ورزي بخبل عزت باندې انسان له بسنګ عزت باندې غیرت نه ورسي دا خبره د فطرت موافق ده کې خلاف ده ها موافق ده کم انسان د خپل خور د بار زنا غوړي کم انسان د خپل لور د بار غوړي او کم یو د خپل مور د بار ولې بالله غوړي هر انسان کې غیرت راځي تصریف د سړی نوم د سړی د خزي نوم واخلي ته تسوي تصریف دغه د خور نوم واخلي ته تسوي غیرت بکره پیدا شي دغه فطرت دی نو ماته اوس مخ کې وی چې یو نیم سړی فطرت ختم شوی د زناور جوړ شوی بعض زناور نوم بدتري د کې غیرت ناراضي غیرت ختم شي په کور کې ډیش پروت دی په کور کې ټي وي پروت دی پای کې قسمه قسم ډمان اوړي راوړي د انډیا ډم دی د پاکستان ډم دی د افغانستان ډم دی د انګريزانو ډم دی او د خځې سره ناشته له بد دلګان بګي خو ته دام وي وای چې دا هیرو ډېر خپل دی وي کور ته باګي خپل لاسو چې تا د کور ته ډیش راوړې دی ټي وي راوړې خلکانو ته خیر کده دا ټي وي او ډیش په کور کې نه ساتل دا غټ موبایل به ضرورت نه ساتلې نو خو دوی د لکان نه دی دوکه اولنې حکمت د زنا په حرامېدو کې غداده چې د فطرت موافق خبره ده نو ځکه شریعت حرام کړي دویم حکمت پکې ده الله اکبر الله سبحانه وتعالی زمنګ د دې نسبونو حفاظت کوي چې د نسبونو چې د ګډوډ نشي دغه د لاسه د زنا په موږ باندې حرام کړی ده اوس یو سړی دی راولګېدو د یو زنانه سره زنا وکړه او دا زنانه نه ماشوم پیدا شو دغه بل خاوند شتي اوس خلکو ته پته نشي چې دوی زنا کړی ده د هغه منی د قطرینه پیدا لري کوم چې حرام و نه دی پیدا شو اوس د دې الک نسبت به د خلک چاته کوي ها د دې خځه خاوند ته کوي نسب ګډوډ شو کنه سباله به د په میراث کې حصہ اخلي کنه بخلي د میراث کې حصہ اخلي خا اوس خدا خو دې حق ملو چې حق د نه رسي کې دې شي د سباله دیو دې زنانه سره وادو کې جګه به د حرامي دې کې دې کې نشي کېږي سباله دې زنانه سره وادو کې جګه به د حرامي ځکه چې د پته نشي د خپلوانو د خپل پلار پته نشي کنه دغه نسبت خپل دغه سړی ته کوي چې د زما پلار دی نو ګوره شریعت زموږ د نسبونو څومره حفاظت کړي زموږ د نسبونو ګډوډ نشي د سو حکمتونه شو دوا دریم شریعت زموږ د کورونو او زموږ د کوړمي حفاظت غواړي او شریعت دا نه غواړي زموږ کورونه خراب شي مثال به تاسو درکم خزي خاون واده وکړو خخکول ژوند روان دي او دې په مخه په دې موبایل کې دا فیسبوک یو د شینې مینه ګوري او جنې سره رابطه جوړ کړ او جنې خولي جنې ده ځان خصم بالي رسم بالي ځکه چې د انټرنیټ او بدی شنو سره عادت او د خزي ساده خزر نو د خزي نه زړه تور شو خزي نه زړه تور شو که تور نشو ابتداوي شو د کور د تبعی ابتداوي شو ځکه شریعت حرام کړي نبی دې دغه نه بعد دغه جنې سره ملاو شو د جنې سره زنا وکړه نو دې سبب کې به شي ویلي چې دا سره وجلې شي ونی وې شو وجلې شو هغه کورس شو پودران شو کنه خکونه نیوي شو نبی اکثر دې شو چې زنانه خپل سامان او منر سره واخلي او چرته لاړ شي خپل کور ته لاړ شي ماشومان اندغه شم پاتې شو خاون دغه شم پاتې شو کور لړ تباہ برباد شو یو خاندان ختم شو نو شریعت زموږ د خاندانونو حفاظت کول غواړي او شریعت دا وی چې خپل کورونه مور نه وي دا به دریم حکمت شو سلورم حکمت شریعت زموږ حفاظت کول غواړي چې موږ ته مرزونه ونه لګي شریعت دا غواړي چې موږ ته مرزونه ونه لګي
کم مرضونه چې د دې فحش کارونو د لاسه لګي لکه اکثر انګریزان په دې مرض کې مبتلا دي په دې څخه مرضونو کې پای کې یو مشهور مرض د ایډز بیماری نورې مشتي لکه سیلان او نور خدا ایډز خطرناکه بیماری ده دا بس خلک د انګریزانو ډېر متاثر دي دغوی د معاشرین او دغوی د ناس پاست یاره وسه اوچت خلک دي دا اوچت خلک غالبا ایډز کې پراته دي په دغه مرض کې خطر دي څنګه اوچت سړی شو اوچت سړی داري چې د ایډز بیماری په لګیدره مثلا ما دوی شیخ صاحب خاندمه الله برا وسته ده ها ایډز بیماری سره جی یو خو سړی بیمار سره کېنه سو ولګي د جدا مسله خو غالبا چې ایډز بیماری په لګي پچا چې لګي اول نه ابتدا نه دغه د زینا د لاسره کې خو شک نشته کنه شک بګیشتي نشته بګی شک دا ایډز بیماری او دا خطرناکي بیماری یعنی شریعت زمونږ حفاظت کوي چې د بیماری نه منځ ته ونرګي سمرخ کولې دین ته سمرخ کولې معاشره اسی په دې مسلمانانو کې ډیر کم تر د انسان په غوږ چتولږي غپلانی باندې ایډز بیماری ده څه ده کنه لکه زمونږ د معاشره والا ځه پښتنو ده کم تر نادرا چې د دې سیرایش هغه کوم چې د سړی د انګریزانو په ملک کې پاتې شوی هغه هم ګورې دي چې د سړی د انګریزانو په ملک کې پاتې شوی نور زموږ معاشره الحمدلله د دې قسم بیماریانو نه پاکه ده دا هغه بیماریان دي چې انسان چاته ویلم نشي چې ګوره په ما دا مرض دی دا چاته نشي ویل د مخکې ورځو کې یو کس دلته ټیکسي چلاو او چته سبتکاریانو کې مونږ خطو نو دغه د لاسو د ایډز بیماری لګیدره چې به دې تل د کور ته کراچۍ ته لړ علاج له د بغټو سپدانو کې علاج کو او علاج شروع کو په 48 لک روپۍ باندې 48 لک روپۍ راځي پر ازمکه خرڅ کړه او هر څه راځي پر خرڅ نو بیا خلکو ته پوښتنه او خلکو ته پوښتنه کوي کنه د سمرز د ازمکه به خرڅ شي دا او د باندې کینسر راغلی او څوک یې نه خراب شي د خپلوانو حقیقت څوک نشي بیانولی چې په دې باندې مرز دی نو ماته نږدې ورځو کې یو کس دا خبر راکو په غپلانې هغه مرز ته خزي ته لګیدلې نا خزه مو په هسپتال کې برتره په کراچۍ کې دوانه په شیشه کې بندي سکو د خواته نه پری او ډاکټر وایي چې بس لګي ورېږي لکه چې دنه نور ختم شي اخزه غریبه هغه بی ګناه هغه سپاس وتر خزه هغه درنه پښتنه خزه هغه د دې خبيث د لاسه په دغه مرض کې مبتلا شو د سړي د سزا حقدار نه دی ها په دې سړي وسه شي چې د پکانو ولي دغه معاشرت تبا کوي د خبيث دغه خپل بچی تبا کوي خپل نسلونه د تبا کړو خپل عزت ختم کو دیني پرې خو دی خدا ایډز بیماری چې رزه د عجیب خبره ده وکما په 2006 کې د حساب شوی په 2006 کال کې په 15 ملیونو کسانو باندې لګیدلې ده فسو کسانو 15 ملیونه تر 2006 حساب ده 2006 کال کې د حساب شوی چې 15 ملیونو خلکو باندې د مرز لګیدلې او د دې د لاسه مړ شوی سودی 10 ملیونه خلک مړ دي 10 ملیونه خلک د دې نه مړ دي او 301 ملیون خلک مړ شوی دي چې هغه د دې بیمارو د لاسه د بیماری په لګیدل بل سړي سره ملوشي بل سره ملوشي بل سره داتې خور شي سره پاسه 300 ملیونه خلک ته مړ دي موت ته خو دې احساس نه کی موږ چې دا عادت ووري چې تعجب کې پریزو شکر وباسه چې موږ د مسلمانانو په ملک او د مسلمانانو په معاشره کې الحمدلله ځکه چې موږ نه خبري خدا هغه حساب مته استوي چې کوم انګريزانو بیان کړي رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي امام ابن ماجه حدیث راوړي لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها هر کله چې یو قوم کې فحش کار راخاره شوی او غیخ کار شروع کړي فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا الله سبحانه وتعالى بده کې دې بیماریاں راخاره کی چې هغه په مخکینو خلکو کې نه وي پنځم حکمت شریعت د زنانه عزت شریعت د زنانه د حفاظت د پاره دا خبره کړې ده چې زنا حرامه ده والله العظیم د مسلمانانو په معاشره کې چې خزي څومره عزت ته نور بل معاشره کې نشته
ته د انګریزانو ملکونو ته ورشه نه زنانه مثال د یو مال په شان دی، د سامان په شان دی. کله چې دکان ته ورشي نو دکان کې ډېر شي سامان پروت دی کنه، سودا کې نستا مرضی دی چې کم شی راغلی خو ریټ بل کته بری ریټ به صحیح کته بری. دا موبایل له د 500 ریال د بل په زر ریال زګی د زر ولدي خدي الته د زنانو دغه حل سامان د خرسي ځان لبګي خو خوا او چې کله دي شهوت پوره شو او دا ختم شو نو به لاري ته گزار کا. نبی اکثر به تاسو لیدلی وي چې د دې انګريزانو د بوډایګانی او دغه معاشرو چې کوم ځکه زنا عامي الته چې کوم بوډایګانی دغه اکثر به د اخري عمر کې ځان سره یو سپیس ساتلې هغه مرګري ځکه چې نور خصوص شتي نه. او زموږ معاشري ته وګور که خزه مور ده نو جنت د خپل انتي او کترور ده چې د مور په شان ده او کلور ده رسول سمو تربیت ولو که جنت ته بلار شي. که خور ده رسول سمو حفاظت او که تربیت ولو که جنت ته بلار شي. او که خزه دي ده نو رسول سمو د الله نه ویری ګورې دی مبارک سور عزت ولور کړی شریعت په میراث کې ولې څور کړی د بس ظالمان چې کوم متاثر دي دي بی دین خلکو نو د يهودو نصارو او اسلام سختی کړي د خزې د موضوع بارک. اسلام چې کوم حقوق خزې ور کړی د چانه دی ور کړی خو اسلام دا غواړي چې خزې دی په حفاظت کې شي ځکه زنا حرام کړی دا خزې چې په کور کې دنه پردې چوري څومره په عزت کې څومره په عزت کې دا خزه او دا کوم چې دي شي ګرځي او تاسو به دې سړي دني اکثر دي چې په بازار کې دوه قسمه زنانه ګرځي. یو هغه بهایا درنه زنانه چې هغه بورخه چوري صحیح شری او یو هغه بهایا او سپکه زنانه چې هغه مخکاری بدن ټولخکاری. نو د الکان باز الکان چې کوم مرزيان دي دوی په بازارونو کې ګرځي به جنکو بسي نو دوی په دغه جنې په نور ځکه کوم چې صحیح پرده کړي ورځي دی خپل بل پرې دور راځي دې خو نه خپېخ کاری او نه لاس کاری ګوره دا شریعت دا غواړي شریعت دا غواړي چې زمونږ خور د کور نوزي زمونږ مور د کور نوزي زمونږ لور د کور نوزي او هغه په حفاظت کې واپس راشي. شریعت دا غواړي خدای بلی چې کوم مخ کار کړي دا به پاکه زنانه یعنی زنا باندې کوي خو دې مخ کار کول لاسه په دې دنیا ورپسې څوک به د کنځري کوي څوک به تنګي څوک به د سوي څوک به سوي ولي دغه دې شریعت په خبر باندې عمل نه کړي. او د درنی خزي د لاسه د پته لګي چې دا د کم کورنۍ خزه ده د درنی کورنۍ خزه ده. اوس دا یو خزه په لار روانه ده او شری پردې کړي ده لاسونه پړتي خپې پړتي خوري صحیح برخه کم چې بسر باندې راځي هغه چولي نو پسړ کې انسان وي چې خاوني سم خاوند ده ها ورونه خو اوچت انسانان دي چرته بچي چې د دې درنه خلک دي دغه دې زنانه پته لګي خو زنانه روانه ده سپکه سپوره لغړه توغړه هغه د درې ولاړی وخت بیا خاوني کې چې به غیرت دی ها دغه دې سي پرې خو دي ا بچي به دي سي وي ا مور پلار به دي سي ځکه وي د دې شي ګری شي نه د پنځم حکمت شو شپږم اخرنه حکمت شریعت ساتي. شریعت دا غواړي چې زموږ په معاشره کې جرایم او فساد ډیر نشي. دغه د لاسه د زنا حرام کړی دی. یو سړی وایي چې د زنا د لاسه کم جریمت شوی دی او کم جرایم خوري شوی. زه بل مثال درکوم. قتل کیږي د زنا د لاسه کی کنه کی قتل شوی د زنا د لاسه د معاشره کې خوري. څنګه یو سړی کور ته راغی ولعیاذ بالله الله دې په ټولو پر دی رواچي او الله دې زموږ د کورونو زموږ د زنانو د الله حفاظت وکړي. او سوچ کو چې یو سړی کور ته راغی او خپل خزه دی پر دې سړي سره ولیده دې برتونه وځني کنه وځني ها وځني معاشره کې اوس کار شروع شو. الته کسان کې دې شر پاسې دی ورکی کې دې شو کې ډېر غټي خبرې بږي کې دې شي معاشره خراب شو که خراب نه شو خراب شو د هغه زیناکاری خزي د لاس تغشن دسم شوی دي چې الکانو د جنې سره زنا کړی دا مشترکه تور سره او بیا د دې د يرینا چې دا حل ونه به وجلی دا شوی دي چې کني شي ډیر شي. بلکې ما دې مخ ورځ کې ویډیو لیدا الله سبحانه وتعالى دې
د داسې کارونه زموږ د معاشره او زموږ د ملک په امان کې. په جومات کې یو کس اوسېږي په کراچۍ کې، نه هغه یو ماشوم چې دغه ماشومان د جومات ته راځي په یو وخت کې سبق ویل ته ضمیر چې کله مړ شي، تاسو ما کله انسان زناور شي، د زناور نه بدتر شي. نه د بیا ماسوم په خپل دا خبره کوي، ګوره په خپل دا خبره کې چې کله نیوي شي ماسختن د غالک یو ماشوم لیدلې خخ کله ماشوم دی پټکې چولې خ دیندار کورنۍ او په دې لار روان دي دوی زما د ذکر د خورش دا وی چې دې زبر د جمعات کې نه مرای نه منو دا به خسړې ناغه چې دې به ورغلې دې اب خپل وی چې ما د دې دویم چت توخه د جمعات دویم چت د جمعات بل چې نه او لاندې په دغه ټیم درې څلور کسان ولاړو او ځل نپلی مونږ کو خو ما دې پټ برو هېچو نو بیا وسره د الله په کور کې زنا وکړه د جمعات په دویم چت کې زنا وکړه دا په خپل غوګونه اوریدلې په خپل سرګو مې دغه ویډیو لیدلې وی بیا به دې چلو کو وی بیا مې سره دا چلو کو وی مې چې دې به حل وي نو دغه پټکې مې کم پټکې چې د بسر پرو ته خدانو ولیدل غریب نه ماشوم نه هغه پټکې مې بیا راوسو د دې مریته مو چې به پنکې ته وځو پانسي مې کو به باخره کې سوې عجیب خبره دا حکومتي ادارې کوم جنور وې زه نو ډېر درو سړی مخه دا بس سره نه کاروش نور وې ډېر خسړی مته څه خبره کوله چې دا ګوره معاشره څنګه ګډوډ شي او دا ماشوم قتل کړي شو د سدل سره قتل شو زنا د لاسه قتل شو نو کوم دا غواړو چې زمونږ د معاشره برابر شي نو د زنا دا خبره به بالکل ختمه قوس الکان دي جنیس سره زنا کوي وې تختور او سره زنا نه کوي په زور زبردستی کې وجلی ده کنه ده وجلی دي چې شي کني خډیر شي الک وجلی شي جنیس سره زنا کړی ده د دې دوه اتفاقو د جنې کور ولا خبر شي چې دا خو دې زنا کړی ده چې جنې ته خبر کړي څنګه هغه الټه خبر پاله کړولې چې دا ټول زور زبردستی د ما سره کړی ده هغه کور ولا زور ور دي لګېدلې دي سو کې وجلی الک وجلی دا ټول قتلونه او د معاشري د فساد او خرابېده د دې زنا د لاس شو نو شریعت د غواړي چې زموږ معاشره پاکه ده ماته واست یو څو حکمتونه ذکر کړو پتا دی کې الله سبحانه وتعالى دې زموږ معاشره د دې مرض او د دې بیماری نه او د دې غټي ګناه نه دی الله لري ساتي الله سبحانه وتعالى دې منګه زمونږ بچي زمونږ خزي زمونږ مشران زمونږ کشران زمونږ ټول مسلمانان دې الله دې ګناه نه په امان کې ساتي او کوم خلک چې په دې ګناه کې واقع دي الله سبحانه وتعالى دې غوي له هدایت ورکړي او الله سبحانه وتعالى دې غوي د دې ګناه نه زر قلار کې چې غوي دې غټي ګناه نه قلار شي دې سره زموږ د درس ختم ته ورسېدو ان شاء الله پر روان درس کې اغه لاري به بیانو چې کوم لاري انسان زنا ته رسي چې موږ لاري بالکل بندي کو او دویم د زنا نقصانات برته بیانو د زنا عجیب نقصانات کې تاسو ورته تاسو ته حیران شي او دریم الک د الک نه شهوت پر کې د حکم هم بیانو او هغه بعض مسائل او سلورم چې سړی په خپل شهوت پر کې دغه مسائل هم بیانو پنځم چې سړی ولید بالله زناور نه شهوت پوره کوي دغه حکم او دغه مسریب هم بیانو الله سبحانه تعالی دې موږ له توفیق راکړي او الله دې موږ له اوږد ژوند راکړي د دې لپاره چې الله سبحانه تعالی بندګي وکړو هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين